ډیره مننه کریم خان ستاسو. خبره دا ده چې ریفوجیز په دنیا کې شته، دنیا کې واقعیت کېږي، خلک ځلځي ملکو ته په نور ملکو کې، بیا د هغو د دنیا خپل قوانین دي. نو دغه طرز بیا انټرنیشنل قوانین دي، د دې ریفوجیز دپاره انټرنیشنل قوانین جوړ شوي دي، بیا معاهدې شوي دي، بیا ډېر انټرنیشنل دغه چې دي ډونرز و فلانا د دې دپاره ډېر غټ مدد کوي. نو د هغې دپاره یو لا د قانون دی، قانون یې جوړ شوی دی. نو دا په دې کې هم افغان ریفوجیز د هغې په زمین کې راځي، کیونکې په افغانستان کې حالات سره کړکېچن سو، سره مشکلات سو، افغانستان کې انقلاب سو، افغانستان څخه خلک راغله، مشکلات جوړ سو. نو دلته چې کوم خلک راغله د دې افغانانو ته UNHCR خپل کارت ورکوي او پاکستان د لې افغان ریفوجیز خپل کارت جاری کړی دی. نو هغه د دې خپل سټیټس دی او د هغې سټیټس هم د انټرنیشنل قوانینو مطابق د هغې انټرنیشنل قوانینو خیال نه ساتي. مثال هلته دنیا کې ریفوجیز دی هغه خپل هیلث انشورنس لري، خپل ایجوکیشن انشورنس لري، هلته د کاروبار چې دغه دی یا به کاروبار کوي یا به دی دغه اخلي، پیسې اخلي، سایلنس به اخلي. نو یا به دی مطلب د خپل بچیانو تعلیم و فلانا دی اکاونټ خپل اکاونټ چې دی فلانی شی دی دا ګرده دی رایټس دي دپاره، لیکن هغه یو رایټس هم پاکستان نه دي فالو کړي. څو د 10 کاله کېږي ریفوجیز راغلي دي، افغانان راغلي دي، د دې سره یو پروتوکول چې دی دا ګټه خو امضا شوی دی، موږ کړی دی پروتوکول، لیکن دا نه منل کېږي. دویمه خبره دا ده چې دلته چې اوس کوم صورتحال دی، په دې صورتحال موږ په یو هنګامي صورتحال کې اچانک داسې فیصلې وکړلې چې هغه مثال مطلب د هر قانون خلاف ورزي ده. مثال اوس افغان ټریډ معاهده دی نه چې 19 پاکستان جوړ شوی د افغان ټریډ روان دی. افغان ټریډ هر ملک یو ملک سره لري چې ته زما د ملکه، چونکې افغانستان په داسې دغه کې دغه لري چې هغه د اوبو سره دغه چې دی یا د ایران د خوا څخه دغه لري چې د ایران د خوا به شی ورته راځي یا به د پاکستان د خوا څخه د دې سمندر د خوا څخه. نو د دې سمندر او د هغه سمندرو د خوا څخه کوم ایټمز راځي دا ته افغان ټریډ چې دی دغه پرېښته د افغان ټریډ دی. بیا د افغان خپله د افغان ځینې معدنیات و دغه معدنیات یا دغه دی د دې د خوراکي مواد فلانا دي، انډیا لځي، فلانا لځي، چین ته ځي، دنیا لځي، پاکستان ته راځي. دا یعنې د دنیا ټریډ دی، د دنیا پر هر ځای باندې ټریډ کېږي. دا ټریډ یو دم مې اچانک یې فیصله وکړل چې افغان ټریډ څخه SRO یې دغه کله نیم ایټم یې کاټ، هغه ایټم چې دا نشي راوړی، دا نشي راوړی، دا نشي راوړلی، او په 15 شپې کې به مثال بس پر دې باندې بین دی دا به ضبطي. اوس یو جاپان څخه کنټینر روان هغه 10 ایټم راغلی، 15 ایټم د بین ایټم اچانک د پر ایټم باندې بین ولګاوه د انټرنیشنل د لا دغه مطابق دغه برخلاف. نو لہذا نن 3800 دغه کنټینر پر دغه باندې ولاړ کراچي باندې 50,000 روپۍ د ورځې کنټینر یو ډیمریج دا په اربونو روپۍ تاوانونه او میاشت دوی بعد به دا ګور د کنټینر د ګر پښتنو د اربونو روپۍ چې دی دا به مطلب دی د خپل کنټینر باندې سره ایسته. نو لہذا دا ظلم دی، دا جبر دی، دا غلط دی، دا ټیک نه دی. په کار دی چې که ته سره یو وار خو د اول کټ ته باید نه ولګوې، بیا که ته کټ لګوې هم په کار دی چې هغه کنټینر ستا هغې 3 میاشتې 4 میاشتې په سمندر کې دي هغو ته خو نو اجازت ورک، هغه خلک هغه چې راځي هغې دپاره یو خپل ټایم ورک. نو 15 هغه ورځې ټایمونه مطلب دا اوس کنټینر دی ډم دی دا په کار پوري طور خلاص، او چې کوم نصرځاني ده په کار چې په دې باندې نصرځاني وشي. بل دا دی چې مثال زموږ دلته دا اوس کم دی دغه کړی اوس په دې کې مثال دا اوس جنګ د فلسطین جنګ دا خلک ځي بهر ملکو ته، خلک تنګ شي. دا اوس اوسنی حالات دي. اوسنی طالب په یو کال یو نیم کال کې راغلی. مثال د طالب یا د
دغه خلک چې دي هغه هلته ژوند نشي کوی راځي دلته نو چې دی دلته راځي نو دوی خو خوشحاله نه دی راغلی دا خلک دلته په اسلام آباد کې ناست په کراچي کې ناست پلانا کې ناست د امریکن د جاپان د جرمني د فرانس د بلجیم د پلانا ملکو په دې دغه باندې اخیستي دي چې دوی هلته رجسټریشن کړی دی چې د دوی رجسټریشن وشي دوی ولاړ شي د هغه کارډونه ورسره او هغه ډېر ملکونه دي په کروڑونو ډالر ورکول کېږي پاکستان ته راځي پاکستان هوټلانو ته ورکول کېږي پلانا ته ورکول کېږي چې ورور دا خلک دلته اوسېږي بیا یې است دي دا خلک است نو خبره دا ده ما دا خبره چې ما را شروع کړې وه هغه اوږده شوله په کار چې ما نه وای اوږده کړې خبره دا ده چې موږ دا طرز پر ګرد افغانانو باندې دغه خبرې را لنډېږي نو موږ دا په دغه باندې مطالبه کوو چې وروره مهرباني وکړي اوس مثال پر بارډر دی بارډر ټریډ روان دی اوس په چمن باندې نن مثال موږ دا وایو چې پر بارډر په افغانستان پر بارډر کم دغه دی پر دغه باندې پر واګا باندې واګا ته د لاهور څخه ولاړ تر واګا پورې ته نه د پولیس چینل داسې نه د کسټم چینل داسې نه پلانا تللی په زرو خلک ځي دا خوا څوک ساړی راوړي څوک پلانا راوړي په لاهور کې ولاکه څوک د ساړی پر ګدام باندې څوک دغه وکړي چې د انډیا ساړی یې نیول دي او ګدامو باندې چاپي ورکېږي زموږ هغې د دې ځای څخه په کراچي او په پلانا کې پر ګدامو چاپي ورکېږي نو لهذا موږ دا وایو چې ورور دا د دې حکومت منډیټ نه دی د دې یو محدود منډیټ دی خپل منډیټ دی پوره کړي بل دا دی چې اوس نن دا خلک نشي شناخت کارډونه ورکاټوي شناخت کارډونه پښتانه د دې ځای پښتنو شناخت کارډونه د 1988 جوړ کړي د پښتانه دا وخت 10 لکه 15 لکه شناخت کارډه بلاک دا د افغان ریفوجیز نه دي د پښتنو هغې بلاک یعنی دوی یو چې دا ملک د یو صورتحال سره مخامخ دی دې ته غلط رنګ ورکوي دا یو غلط ځای ته ودراوي چې دا یو پښتنو د زموږ ملک د پښتنو د لاس خراب دا زموږ ملک چې دی دا د افغان ریفوجیز د لاس خراب دا د دوی ناقص پالیسیان د وجې خراب د خپل ناقص پالیسیان چې دي دا پر خلکو باندې د دې ته جواز ور پیدا کوي ستا چې ملک غرق دی ستا چې ملک نن په مشکلاتو کې دی دا غلاوي دي ډاکې دي تا کړي دي ستا حکمرانانو کړي دي ستا پوجانو کړي دي ستا اسټیبلیشمنټ کړي دي ستا هر پر بارډر چې کوم مشکلات دي تکلیفات دي یا دا چې کوم ګریزیان او فلانا دا په اربون روپۍ دا سر کېدلې دا ګرد هغه خلکو کړي دي چې هغه نن هم د دوی په ایوانو کې ناست مراتب یافته خلک هغه نن هم دوی ته قابل قبول خلک نو خبره دا موږ دا وایو بله خبره دا موږ دا کوو لکه تاسې وویل چې وروره د افغانانو سره که څوک تنګ دي موږ پښتنو به نارې وایو افغان خو افغان ته راغلی مشکل دی نه لري دلته خپل ماجر کارت لري خپله اوسېږي ارامه دې اوسېږي په افغانستان کې مشکلات حل شي پلانه حل شي دی په خپله ځي هېڅوک په مسافري کې ژوند نه کوي نو دا پکار دی چې د دې ځینو شیانو چې دي د دې اوس نوټس واخیستل شي پښتونخوا ملي پارټۍ د افغانو سره ولاړه ده پر هر شي باندې یعنی کوم هغه شی دی چې پښتونخوا ملي پارټۍ ته واچې نه شي یعنی په کوم بنیاد باندې ته ویلی شې چې پښتونخوا ملي پارټۍ په هر ځای کې حاضره ده پښتونخوا ملي پارټۍ په میدان کې حاضره ده بل څوک سم د خپل په دې ملک کې د خپلې صوبې خاوندان په دې ملک کې موږ پنځم قوم د بولانه د چتراله زموږ باید صوبه وي دا ملک پارلماني نظام دی دا یو فیډریشن دی دا فیډریشن د قومو کور دی په دې کې باید سي جمهوریت په دې کې ون مین ون ووټ د ووټ تقدس پارلیمنت بالادستي د آئین حکمرانی د دې باید سي رول اف لا دا جوړه شي نو دې باندې پکار دی چې ټول ولس او موږ د خپل دولت خاوندان افغانستان آزاد خود مختار پاتې شي او په افغانستان او د پاکستان ترمنځ یو داسې دغه تړون باید چې وشي چې عدم مداخلت پالیسي باید چې دغه شي چې زه په تا کار نه لرم ته په ما کار نه لري نو لهذا ځینې ډېر مسایل چې کوم بارډر دي پلانا ده دا به ډېر شیان چې دي دا د انوګریسیشن یا د ناستې ولاړې او د دې پر بنیاد باندې سره حل کېږي د دې دپاره یو ډېر غټ پاڅون پارټۍ کړی دی او پارټۍ لګیا ده او ټول ولس باندې غږ کړی دی او موږ هم ستاسو د لارې
غږ پر کوو پر ولس باندې چې مهرباني وکړي دا زموږ ستونزې تکلیفات مشکلات چې نن څونه سیوا سوي دي دا اوس د زغملو نه دي دا د برداشتو نه دي دا د سهلو نه دي دا په یو داسې حالاتو کې دي چې نن ته په دې نه خلاصېږي چې ته د کومې پارټۍ یې نن ته په دې نه خلاصېږي چې زه سیاست نه کوم ته په دې نه خلاصېږي چې یاره زه په پلاني شي کار نه لرم ستا په شناخت کار د خلکو کار دی ستا په روزګار د خلکو کار دی ستا په هر شي باندې د خلکو کار نو لهذا زموږ دپاره بله لاره نشته چې موږ اتفاق نه وکړو اتحاد نه وکړو یو نه سو راونوځو احتجاج نه وکړو هر سړی په دې باندې پوه نه سي دا څه خواست کوو چې ورور په دې کې مختلف چې موږ هر شی اعلان کړو د دې دپاره اوس 2 دسمبر د خانشید ورځ را روانه ده په هغې کې به موږ په ټول ولس باندې غږ کوو چې په دې کې به مشر اهم اعلانونه کېږي موږ د خانشین تلین دی په دې کې به ټول زموږ د پارټۍ خپل پالیسي اعلانونه کېږي نو دا هغه شیان دي پکار دي چې موږ په دې کې ولس خصوصا ملګرتیا وکړي او پښتونخوا ملي پارټۍ په اخلاص په ایمانداري باندې خپل غږ چې پورته کړی دی تاسو ته معلومه ده محمود خان غږ دا غږ که جمهوریت لپاره کړی دی دا په اخلاص دی په ایمانداري دی نن ټول ملک دا دغه کېږي چې محمود خان اخلاصمند سړی دی جمهوري سړی دی او که د قومونو خبره پی ډي ایم په نوم موږ جوړ کړي د قومونو خبره موږ کړې ده په هغه کې پارټۍ پښتونخوا ملي پارټۍ چیرمن محترم محمود خان ډېر اخلاصمند پاتې شوی دی ټوله دنیا یې مني چې یاره دا د قومونو خبره بیا د اصولو خبره د پاکستان کې د آیین خبره پاکستان کې د جمهوریت خبره پاکستان کې دلته د اصولو خبره چې دا ملک بې اصولو نشي چلېدلی نن ټوله پاکستان نن د ټول پاکستان دغه چې دی آیني او هغه جمهوري خلک هغه ټوله د محمود خان شاته دغه وباینې ته ولاړ دغه وباینې ته شاته دغه سپورټ دی هغه وایي چې وروره دا سړی یوازینی هغه سړی دی چې هم یې کردار صفا دی هم یې گفتار صفا دی